مدرسې او مکتبونه چاویل چی ټول سره یو د مدرسې او مکتبونه چاویل چی بیل دی یو لبل علم کانونه چاویل چی بیل دی یو لبل علم کانونه پس لخدایا درجه د پاک رسول ده پس لخدایا درجه د پاک رسول ده ډیر لوی مرتبه د پاک رسول ده دا باغونه دا ګلونه او دا ستوري دا باغونه دا ګلونه او دا ستوري دا د حسن یوه ذره د پاک رسول ده يا رسول الله وقدوتنا لم ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله. نو چون کې چې کله معلم او استاد کامل وي نو هغه معلم هم وي او مربي هم وي. محمد قاسم نانوتوي رحمه الله ته الله تعالی داسې استادان نصیب کړي وو چې هغه معلمین هم وو او مربیین هم وو ځکه د علم په ټوله دنیا باندې خپور شو. د طریقت سلسله او علم تعلیم او تعلم دا سره لازم او ملزوم دي. علم یو پاک یو بهترین نعمت ده باید په پاک ځای کې ځای شي. نو په لحاظه دې لپاره یو پاک زړه ته ضرورت ده. د زړه د صفایي لپاره موږ همدغسې بزرګانو ته ضرورت لرو. د علم پشکلا ښایسته مو کړې الله شغلې د پاک دین خورې کړې په هر خوا شغلې د پاک دین خورې کړې په هر خوا. په ټوله کې که تاسو د خپل علم قدر وکاو د خپل جامعې قدر مو وکاو او د استادانو قدر مو وکاو او ځان همداسې وبلئ چې زه د دې جامعې څخه وځم تر کوره پورې ځم په کور کې ګزاره کوم زه د ریاض العلوم مهتمم یم. نو څه فکر کوې بیا به ته له مور و پلار سره بده ګزاره وکړې ځکه په تا خو د دې ټولې جامعې رنګ بدېږي. چاویل چی بیل دی یو لبل علم کانونه ټول سره یو د مدرسې او مکتبونه چاویل چی بیل دی یو لبل علم کانونه چاویل چی بیل دی یو لبل علم کانونه شمال جنوب ختیځ لویدیځ ټول لري اقوام یو درز ټول شمال جنوب ختیځ لویدیځ ټول لري اقوام یو درز ټول د ننګ پتور غوڅو پردي لاسونه چاویل چی بیل دی یو لبل علم کانونه چاویل چی بیل دی یو لبل علم کانونه. او په ټوله کې د ټولو مدارسو او ټولو تعلیمي ادارو د ارتقا او پرمختګ دعا به کوو